رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او د لوړ شان متعلق خبره مې شروع کړې وه. نن جمعه درته دا ویم چې د نبوت نه مخکې لا پیغمبري نه وه ورکړې شوې او د حضور پاک څه حال و په مکه شریفه کې. مکه شریفه کې د حضور پاک د خلقو په نظر کې کم حیثیت و، د نبوت د مخ کې څنګه شخصیت و، ماشوموالی کې خلقو د حضور پاک څه انداز ساتو، د ماشوموالی ژوند یې څنګه و. زوارونو رب العالمین په قرآن شریف کې یو خبره ذکر کړې ده چې الله یعلم حيث يجعل رسالته، چې پیغمبري مقصد یې دا دی چې نبوت او پیغمبري هغه چاله ورکوم چې هغه د هغې قابل وي. کوم ځای کې چې الله پاک د نبوت او د رسالت د پیغاماتو د سلسله ابتدا کوي، نو هغه سینې ته او هغې زړه ته د پیغمبر زړه وایي. نبوت او پیغمبري تخم چې پکې لږدي، نو الله وایي دا ما ته معلومه ده چې دا د دې قابله ده او که نه ده. یو زمیندار چې ځمکه کې فصل کري، نو هغه په هره ځمکه کې فصل نه کري، هغې کري چې هغه د هغه فصل د زرغونتیا قابل وي. بعضې وخت کې ځمکه قیمتي وي، فصل نه زرغونی، لکه دا د ښاریو د سړک د غاړو ځمکې دي، دا څومره قیمتي دي، په 10 لکه او په 20 لکه او په 30 لکه او د کروڑ روپۍ په مرلم نه میلاوي، خو هغې کې زمیندار تخم نه کوي. هغه ته پته ده چې دا د کور دپاره جوړه ځمکه ده، دا کلکه ده، دا سخته ده، دا تخم نه زرغونی. که تخم مې واچو دا تخم په خپله پکې ختمیږي. او بعضې وخت کې په میرو په شروګرو کې شاړه ځمکې په جرب په 1,00,000 روپۍ میلاویږي، جرب په 50,000 میلاویږي، خو زمیندار هغې کې غنم جوار تخم کري، ارزانه ده د هغې په نسبت. هغه تخم نه زرغونی، دا تخم زرغونی. نو چې یو زمیندار ته دا پته ده چې دا ځمکه د غنمو د تخم د کاشت قابله ده، دې کې کرم، دا نه ده دې کې نه کرم. نو الله ته به دا پته نه لګي چې دا وجود د پیغمبره د تخم او د پیغمبره د نبوت لایق دی او دا نه دی. دې کې الله ښکلي ته نه ګوري چې ښکلی څوک دی. ټیک ده چې انبیاء کرام په امت کې خشته او ښکلي انسانان. بیا هم قرآن شریف کې ابو لهب ذکر کېږي. ابو لهب ورته ولې وایي دې مخ نه به شغلې ختې، لمبې به ختې، دومره حشده و. دې ته نه ګوري چې دا مالدار دی او که دا غریب دی، مالدار ته نه ګوري. دې ته نه ګوري چې دا د قوم مشر دی او که دا پکې کشر دی، حتی دې ته هم نه ګوري چې دا یتیم دی او که یتیم نه دی. حضور پاک خو یتیم، بلکې داسې یتیم و چې پیدایشي یتیم و، د پیدایش نه مخکې والد محترم وفات شوی او لا ماشوم دی چې مور هم ترې لاړه، او په دغه مکې په سرمایه‌دارو کې هم نه دی، لیکن بیا هم الله نبوت او پیغمبري ورکړه. دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی او که نه دی؟ نو چې کم د پیغمبرۍ قابل هغې له خدای پیغمبري ورکوي. ابو جهل به نه وي د مکې مشر زه پیغمبري دې ته مې عتبه به نه وي وایي سردار خو زه یم نبوت ده ته میلو شو. الله وایي نه، دا زما ما ته پته ده، زه عالم یم په دې چې ابو جهل د پیغمبرۍ څه کوي چې د امانت د سره قابلیت نه لري، او نه عتبه او نه شیبه. او حضور پاک مبارک سینه هغه سینه ده چې دا د نبوت قابله ده. ماشوم دی لا راکوټ دی چې خدای برکات ورکړي. عموما به په عربو کې دا قانون و چې بچې به بانډې ته لیږه،
او دایله به ورکاو چې د ماشوم خیال ساتو په ولا ورکاوه دا د هغوی خپل قانون و هغې ډېرې فایدې وي یو خو د شهري علاقې نه د بانډې ابو هوا مزیدار او بل دی چې د بانډې عربي ژبه ښایسته وي دی به ښکلې ژبه زده کړي شهري علاقو کې دوړې او منډې ترړې دا سړی خرابوي د بانډې اوبه ښایسته وي اونې فصل دی به او بل دا چې دی به لږې منډې ترړې مو وایي بانډو او میرو کې خلک منډې ترړې وایي وجود او صحت به ښې نو دا به قانون و چې کال کې به یو ځل د بانډو ښځې راتلې داسې د یو قوم د بل قوم د بل قوم چې به خبر شو چې مکه کې ماشومان پیدا عموما په بعضې میاشتو کې دا واړه زیات پیدا کېږي نو رسول الله مبارک چې کله دنیا ته الله را پیدا که یو څو ورځې ورته صهیبې پی ورکړي دا د ابولهب وینځه وه او بیا د بنو سعد د طایف سره خوا کې د بنو سعد د علاقې ښځې رالې د یو ځای بل ځای چې ځو او مکې کې ماشومان شوي دي پیدا شوي دي نو که مونږ یو ماشوم پیدا ځان سره یې بوته نو مور پلار به مونږ له مزدوري راکوي زمونږ به کار کېږي دا غریبانان به ګرځېده حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه رالم خو مونږ ډېر کمزور یو زما یو بل بچی مو زما په غېږ کې خو زما په سینه کې پی نه خو ما وی زه یو ماشوم به واخلمه بو به ځم هغې به راله مزدوري راکوي پیسې به راکوي څه ګزاره به دې بچي سره کوم څه د ګډو چیلو پی وغیره به څه کوم وی زه داسې وم چې زه په یو خره باندې راغلی وم مکې ته وی د تلو نه وه وی د قافلې خلک وایي چې حلیمې ته مونږ ځان سره ولې راوستې مونږ د نه تلیم نه شو ستا خره مزل هم نشي او خاوند مې په اوښه سورو هغه اوښه کې پی نو ټپه ټیپه وه وایي چې مکې ته رالو نو چې زمونږ څو ملګرې وې زنانه هر چاته یو ماشوم میلاو په اجرت او په کری په مزدورۍ او حضور پاک دې ماشومو په ده نورې ښځې رالې خو دې چا نه خبره وی د ده خو مور د ده پلار نشته نو موږ له به څه راکړي پلار یې مخکې مړ ده او د مور په غېږ کې د موږ له به راکړي څه موږ له دې څه نه راکوي دا نه بوځو وی ما هم پې یو ځل چکر ولګاو خو چې مې تپوس وکړو نو وی پلار یې نو چې دا خو یتیم دی وی زه هم ترې لاړم چا نه قبلوه وی خیر نورو ملګرو ته مې یو ماشوم میلاو شو ما ته میلاو نه شو وی ما وی چې دراشه اسې تشه نشم ته دی به بوځم محمد صلی الله علیه وسلم چاسې بس خالی زمو طایف ته او بنو سعد ته وی رسول الله مبارک مې قبول کړه خبره مې ورسره مور سره وکړه چې ته ماله دومره پیسې راکې او دی به دله زه لوی کم پی به ورکوم وی چې دا ماشوم مې غېږ کې واچو او روان شو نو وی فورا زما سینه خدای پاک د پیو ډکه حیران شوم چې دا ماشوم خو موږ چا نه قبلو مام نه قبلو چې دا خو یتیم دی موږ له به څه راکړي پلار یې نشته مور به یې څه راکړي دا خو لږ برکتي غوندې معلومېږي او قسم دی او قسم خوري چې هغه خره چې زه پرې راغلی وم د بنو سعد نو د تلو نه وه او ما به واله او دا به نه تله او ملګرو به راته پیغور راکړو نورو ښځو چې ستا څاروی د تلو نه دی وایي هغه خره د دې طرف نه د ټولو نه مخکې تیزه روانه وی ما ته نورو ملګرو وی چې حلیمې دا هغه څاروی دی چې ته پرې راغلی وې که بدل دی معده همغه څاروی دی ما له خدای برکتي بچی غېږ نه راوستی دی برکتي ماشوم وی او حلیمې معلومېږي دا چې تا له خدای یو برکتي او یو قیمتي بچی درکړی او هغه اوښه چې ټپه ټیپه وه او پی به پکې نو هغه خدای مفتو کې سربه کړه او د هغې غلام نن د پیو نه ډکه شوه بس پوه شوم چې ما له خدای برکتي بچی راکړی دا له ماشوم د خبرې هم نشي کولی دا تو 9 ورځو بچی دی ځان سره مې بوت کور کې زمون خدای فراخي راوست برکتي ماشوم وي داسې کور د برکت شو خوراک را کره ډېر شو سکاک را کره ډېر شو پی را کره ډېر شو څاروي مو ماړه شو او زمونږ علاقه کې قحط و باران نه کېده ګیاګانې نه وې نو خلکو به څاروي سار وشړل صحرا ته غلامانو بچو له به یې ورکړل نو ماښام به اوږې رالل ځکه ګیا نه وه
او زما ساروي چې به لاړل نو ماښام به ماړه رالل نو خلکو به خپلو بچو غلامانو ته وي چې تاسو ساروي نار بوځئ او نار یې راونئ او ورشئ د حلیمې ساروي وګورئ نار یې بوځئ او ماړه یې راولئ ولې تاسو د هغې څاروو سره څاروي نه سره وئ وایي ما به ورته وایي چې دا د څاروو خبره نه ده دا چې ماله الله کوم بچې برکتي راکړی دی دا د هغه بچي برکت ماشوموالي نه خدای پاک صلاحیتونه یې ښود ولې ماشوموالي نه ابراهیم علیه السلام مخکې د الله نه دعا غوښتې ده په زرګونو کاله مخکې دعا غوښتې ده چې کله ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړ او بیت الله غوندې کور چې جوړ کې دا لوی عبادت دی د هغې نه پس الله دعا قبلوي ابراهیم علیه السلام په دعا کې څه وایي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم الله دې کور کې یو پیغمبر رسول پیدا کا چې هم د دې قوم نه او د هغه رسول ډیوټی بیا وښولې یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمة ويزکیهم دغه رسول چې دغه ذمہ داری الله ورچي هغه له د ماشوموالي نه صلاحیتونه پکار پښتانه وایي په روان جنګ کې اسونه نه سربېږي مخکې نه به سربی د نبوت بار چې راځي نو دا نه چې وروستو به صلاحیت پیدا کېږي ماشوموالي نه الله صلاحیتونه پیدا کړي رکوټې دی الله برکتونه ورکړل یوې سینې ته به مې رسول الله مبارک اچو محمد به ورته وی او بلې ته به مې خپل بچې اچو الله وی قسم دی چې حضور پاک به کله ما هغه بلې سینې ته اچو اب هغه نه قبلوله لا ماشوم دې پسې پوهېږي نه خو الله دا صلاحیت اچولی دی چې دا دې خوا سینه زما ده دا بله مې دغه رور ده رضاعي رور د بل سینه نه روم اگر چې دا څه ګناه نه ده دا خو رضاعي مور ده کله یو طرف ورکوي مور او کله بل ورکوي که دوه بچې وي نو کله بچي یو طرف ته اچي کله بل خوا بل کله دی بل طرف ته اچي کله بل ته لیکن الله مخلوق ته ښیي حضرت حلیمې ته ښیي د هغې بچو ته ښیي د حلیمې خاوند ته ښیي قوم ته ښیي چې دې ماشوم کې هغه صلاحیتونه دي چې هغه د عقل نه بالاتر دي صحیح دا صلاحیت ورو لویږي 2 کالو پورې ما سره نیټه وه 2 کالو پورې مې وساته زړه کېده مې کم ځای ما نړه کېده حضور پاک نو رالمه نو هغه زمانه کې په مکه کې وبا وه نو چې رالم نو ما د حضور پاک مور بی آمینې ته وویل چې یاره دا مکه کې وبا ده او دا ماشوم ناجوړه نه شي نو که دې خوښوي بیا یې بوځم وی بیا بوځم ځان سره مې بیا بوت ماشومانو سره به بار ګډې چیلې سرولې نو حضور پاک به مور سره ګرځېده وایي زمونږ په بنو سعد کې میله به لګېده اوس هم زمونږ د چهارشنبې میله او د ګل میله دا په هفته کې یو ځل لګي نو وایي نبي علیه السلام راکوټې زما د نورو بچو سره میلې له لاړ زم ورسره لاړم هلته یو جادوګر لګیا دی جادو کوي لکه د میلو کې دا جادوګران مادوګران وي خلق ورته راغونډې دایره جوړه ده او جادوګر لګیا دی خپل جادو کوي او زما بچي دي او محمد دی را سره صلی الله علیه او زه ورسره یم هغه ته ګورو وایي چې دی ګانه جادوګر دی خلکو ته کتل او په پیغمبر سلام یې نظر ولګ دا ماشوم دی خلق پرېښودل او نیغ رسول الله مبارک ته ګوري او یې خلکو ته وایي چې مه دا ماشوم مړ کې دا دنه بچ پاتې نه شي ګورې دی بس تاسو د پلار نیکه دین ختموي که دا لوی شي ایمه چې زه خدای دې بې خو باسه دا څه کې زما بچي پسې راځئ زما بچي وژنې او یو ځل یو جادوګر وایي ما ته وایي دې ماشوم څه نوم دی ایمه چې د محمد دا ستا څه دی ما دا زما زوی دی ستا څه نوم دی زما حلیمه نوم دی د پلار یې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واخیست دا د کوم ځای دی ما دا هم د دې طایف د دې بنو سعد دی که نه وی هغه جادوګر ورته کتل وی ما ته یې وی چې کله دې هلک نوم محمد خو دی خو که د پلار نوم یې آمینه وي
او د مور نوم آمنه وي او د پلار نوم عبدالله وي او د مکې وي که نه اوس مې درته واجه دی به راځي او زمونږ د هر څه سیسټم یې به ختموي دا به لویږي خو تا ووایي چې د مور نوم یې زه مور یم او مور نوم حلیمه دی او د پلار نوم دې بدل واغېسته وی طایب دی نو زه دې په شک کې واچولم ما یې خره چې د خپل اصلي مور او پلار نوم مې ورته نه دی اخیستی مکه مې ورته نه ده یاده کړې په مخکنو کتابونو کې د حضور پاک ذکر د رسول الله مبارک اوصاف پکې صفتونه پکې يهوديانو متعلق الله په قران شریف کې فرمایي يهوديانو متعلق يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا سه پیجنې چې دا رسول برحق دی لکه بچي چې څوک څنګه پیجنې چې دا زموږ بچي دا سه پیجنې چې دا د الله رسول عبد الله ابن سلام کو يهودي او مسلمان شو چا دې تاسو کو قران شریف کې خو الله دا فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم چې دا يهوديان دې پیجنې چې دا خدای رسول لکه ځامن چې پیجنې چې زموږ زوی دا ټیک دی عبد الله ابن سلام وی او بالکل ټیک دی وی دوی کې زمون بیا لا شک شتا چې اسنه چې خدم چې ته چا سره رواني کړي او دا بچي زمون نه پیدا د بل چا نه پیدا وی قسم دې که حضور پاک کې پټې شک زمون کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر کم صفاتونه دي ټول پکې موجود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا وی چې هغه پیغمبر چې دوی خو او پیجن راغې وی پیجن چې د آخري پیغمبر دی نو کفروا به ظالمانو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم الله د دعوت هغې ته معلوم چې دا دې سوی دا رښتونی دی د خبرې ورته معلومې وې چې دا خبرې رښتونی دي خو ظالمو انکار وکړ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مخکې به وي چې د دې یهودیانو به د مدینې خلکو سره جنگ راغی څه به وي د آخر زمانې پیغمبر به راځي او نن قریب را روان دی ورځې موږ ته معلومې دي او چې هغه راشي که نه موږ به ورسره ملګري کېږو تاسو به ختموو او چې هغه پیغمبر راغی چې دی او پیجن قرآن وی نو کفرو به بیا ونه منه ولې نه منه مشرانو نه پیسې اخوان خپلو سردارانو به ورته وی وی ها دا پیسې والی دا مشري والی دا دولت والی خو ګورې د دې پیغمبر د صفتونه مخ ښکاره کوي که مو ښکاره کړل دا زموږ قوم یهودیان ټول مسلمانان لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا اے ظالمانو الله فرمای د دنیا دا لږ مال د آخرت د خوشحالو مقابله کې څه شی دی دا اثر کوي دا اخلي دا مخله بیان کې د پیغمبر صفت داسې صفتونه د رسول الله مبارک په مخکنو کتابونو کې او دغه کې لیکلي دي په خصائص کبرا کې سیوطي جلال الدین سیوطي کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو علاقه ته تلو په تجارتی سفر باندې هلته یو کاهنو د پخوانو کتابونو مولا ورته وایي یا بل څه شی جادوګر وایي هغه چې حضرت ابوبکر تاسو نه وکړه ولکه تاسو نوم دی زما فلان کې د پلار دې سنوم دی فلان کې د کم ځای د قریشو د فلان کې دی ویلک مونږ دا خېټه وخا یو ځای کې رون راځي بل ځای خېټه خدا خېټه وخا زما سکار چې تا ته خېټه مرګرو یې راخا څه چل کېږي وی چې ما لمن اوچته کړه ما خېټه وکړه نو پاغې یو دا وی ما ته وی چې ته به دا آخر زمانې د پیغمبر لومبې مرګرې به د هغه نه پس به د هغه خلیفه به ما چې تا تو قتل نو زمونږ په کتابونو کې چې د آخر زمانې کم صفت د پیغمبر راغلی دی او د هغه د مرګرو کم صفت راغلی دی همې تا کې وموند دې نه تاسو اندازه ولګوئ
یوازې د حضور پاک نه د هغه د ملګرو صفتونه په مخکنو کتابونو کې پراته دي او عیسی علیه السلام به وی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد یو پیغمبر به زمانه پس راځي احمد به دغه صفات به ذکر کړو و چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړو حضرت ابوبکر ته چې ابوبکر ماله خدای پیغمبري راکړه او ډېر راته او چې شابه خلکو ته ورسو یا ایها المدثر قم فانذر نو ابوبکر ورته بالکل دی معنا ما ته معلومه ده تا چې ته دروغ نه دی ټول عمر دې رښتیا ویلې دا خبره دې رښتیا ده ما ومنل اسی او تاسو بے دلیل دې معنا بے دلیل په یو تاسو تر نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبره څه دلیل نه هشتا وی او ابوبکر آغا فلان کې علاقه کې چې کاهن ستا د خېټې کوم داغ کتلی او دغه زما د نبوت نشان دا د حضور پاک معجزه ای دې ته معجزه ویل دا نښې موجود دي دا په مخکنو کتابونو کې دا نښې وې بلکې دغه علاقه کې وګوره زرقاني او څه ورته وایي کتاب یې دا هغه وګوره نور کتابونه وګوره چې مخکې کاهنانو نجومیانو باقاعده خبرې خورې کړې وې چې دغه دور دی چې د آخرې زمانې پیغمبر را روان د شپې به ستوري چودل رڼاګانې به تللې کاهنان نجومیان لګیا دي او یو بل ته وایي دا هغه زمانه ده چې د آخرې زمانې پیغمبر را روان ځان سره ابو طالب بوتلی و شام ته حضور پاک شام ته بوتلی هغه تجارتي سفر باندې ته دی وخت د رسول الله مبارک عمر 12 کاله شام ته بوته په شام کې یو پادریو بحیرا یې نو دی یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه یو ځای کې هغه راهب بچه ته نه راوته د پخوانو کتابونو مولاو بلکې رهبانیت اختیار کړو یو غار کې به دیرو پخوا دا راهبان به په غارونو پسمسو کې دیرو نه به واده کو رهبانیت د دوی خپل دینو نه به داسې ډېره ډوډۍ خوړه چې تبافته کې لس ورځې پس راغې مزدوري به وکړه او اوې 10-12 ورځې خوړه داسې ټپ ټیپ او نه ډوډۍ نه بچي وي مونږ الله دپاره هر څه پرېښي تاریخ الدنیا یې هر څه پرېښوده صرف الله راضي کوو رهبانیة ابتدعوها ما كتبنا عليهم فما رعوها حق رعايتها دا زموږ په امت کې منع دي اوس به ښځه کې واده به کې بچي به دې وي که یو سړی وي چې نه کوم بس ځان له به نه غم خادي او خیب عبادت به کوم نه ښځه هېڅ چا سره دا ګناه ده زموږ په شریعت بهر کې په راهب به نه راوته او دې خلکو به د راهبانو ډېر قدر کوو ډېر عزت به کوو ما ته زما یو شاګرد دی هغه د افریقې په سفر تبلیغ کې تللی هغوی په زمونږ به په دې تبلیغ کې په دې بانډو کې ګرځېدو دې غرونو کې او دې سمندر دریاب او ځنګلونو کې دې کې به ګرځېدو او دې خلکو له هم دعوت ورکړو ترجمان به راسره و یو ځای کې ناستو مونږه خلک راته راغونډو او زمونږ چې کم مشر یا یو کسو لګیا د خلکو د ایمان دعوت ورکړي ترجماني کوي و یو غارو پکې وي د هغې نه یو سړی راووت ډېر ټپ ټیپو داسې ټپو چې صرف هډوکي و بس دا سرمنه وډوکي غوښې مخې پکې نه او د اندام مخصوصه ته یو لنګ غوندې ټوکړی تړلې وه باقي بربنډه او خلکو یې ډېر قدر وکړه چې دا سړی خو دې غار کې پروت دی دی خو نه راوځي هغوی به د دعاګانې غوښتې چې دا دنیا یې پرېښې ده الله ته متوجه د عیسایانو راهب وی چې څنګه راغې مونږ یې وکتو نو وی نیغ کېناست او زمونږ هغه بیان یې واورېد وی بیان چې څنګه ختم شو نو مونږ هغه له د ایمان دعوت ورکړو
یا د خدای ظالم ښځه دې ونه کړه بچي دې نشته مال دولت نشته ډوډۍ نشته په ځان دې هر څه ارام کړي دي غار کې دی رې بستره درته نشته په خاورو پروت دی مطلب دې دا دی چې مانه به الله خوشحاله شي او کمبخته دوزخ ته روانې شرک کې مونږ ولې د ایمان دعوت ترجمان په واسطه یاره وایي چې مونږ دعوت ورکړو وایي داسې وجړل که نه چې د سترګو نه یو قسم اوښکې روانې شوې او دغسې د خپو په سر راته ناست وایي داسې اوښکې روانې شوې داسې چې حیران شو مونږه ګیرې هم ښه کافي اوږده وه په هغې اوښکې رحم پې زمونږ راغی وایي ده نه ها وکړل نه یې نه وکړل دقسې ناست ورسې واورېدل چې مونږ خبره خلاصه کړه مونږ وایي دې کېدای شي ایمان راوړي وایي ډېر وجړل وایي بس پاسې دغه خپل غار ته واپس نه دا په دې غارونو کې پراته دي نو دغه بحیره راهب نستوره او که بحیره مانستر دا راهب روت چې روت د دې خلکو نه تپوس وکړه د رسول الله مبارک څه شو دغه ماشوم پلان کې څه شو هغه خلکو ورته وایي چې هغه تلې د څاروي اوبه کوي دې ناستو دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څاروي راوست دولس کاله خلکو غرمه وه نورو نو خلکو هلته یو اونه وه د هغه اونې سوري ته راغونډ شوي دا تجارتي قافله وه وایي چې نبي علیه السلام مبارک راغې نو سورې نو اخوان ورته کېناسته نو دا سورې په هغه الله ورتاو په حضور پاک وی د دې الک څوک مشر دی سرپرست ابو طالب وی دی ابو طالب ته وی ګوره دا الک ستا چې دی دا رواره د به یو شان جوړي د ده نه به الله د آخرې زمانې پیغمبر جوړ وی تا ته څه پته لګي وی ده کې څه نښې دي وی ما په هغه نښو دی معلوم کړه وی تاسو وګورئ وی چې دی راغې نو وی تاسو ټول سوري ته ناست وی او سوري نو دی په نور کې ناسته دا اونه پې خدای ورته وکړه نو په دې سوري وکړو او وی چې ما دې غونډۍ ته کتل تاسو را کوزېدی د خپل غار نه نو یو کاڼې بوټې داسې ما ونه لید چې ده ته سلام نه کړ ده ته ښکته شو او دا بغیر د پیغمبر نه بل چاته سلام نه کوي خدای ته وګوره ابو طالب دا واپس مکې ته ولېږه دا شام ته مه بوځه که دې دې بوته ګورې خلک کېدله وجدي په شام کې دا ترمذي جلد ثاني کې دي وجدي دله خلک مهرباني وکړه دا واپس کړه دا ماشوم په ده کې هغه نښې دي چې هغه بلکل د آخرې زمانې د پیغمبر نښې دي مهرباني وکړه حضور پاک یې واپس کړه ویلت راهب چې څنګه ورغې هغه خپل غار ته دی کې یو څو کسان د شام نه را روان راهب له ورغلل هلکه کوم ځای نه شام نه څه کوئ یاره وایي مونږ ته پته لګېدلې ده چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر هغه هلک پیدا شوی او مونږ ته خپلو مشرانو ووی چې په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي باید دونه ورته پته په دې میاشت کې به د شام سفر کوي نو لاړ شئ مخې له ورله او څه چل ورسره کړي او مړی کړي نو مونږ هغه پسې راوتي او ټولې لارې مو ورته نیولي دي نو مونږ ته چا وایي چې په دې لار را روان دی نو مونږ دا لار ورته نیولې ده هغه راهب ورته وایي بحیره دی یا نستوره دی خیر او ورته وایي راځئ ما سره کښېنئ وایي چې تاسو نه یو تپوس کوم چې هر کله تاسو وایئ چې د آخرې زمانې پیغمبر او الله پیدا کړی او په دې میاشت کې به سفر کې ستاسو په کتابونو کې دی نو چې الله د یو شي فیصله کړي تاسو د خدای فیصله بندولی شئ هغې وی نه نشو بندولی مهرباني وکړئ زه واپس څه موده هغه خلک بیا د راهب سره پاتې شو هغه یې راځی او چې کله حضور پاک د 25 کالو شو 25 سال مکه شریفه کې یو ښځه وه خدیجه نوم یې د پلار نوم یې خویلد و
مخکې د بل چا په نکاح کې و د هغې نه بچیم پیدا شوی و اکونډه شوی و ډېره مالداره ښځه و ډېره پاک دامنه او د دنیا د مکې سرمایهدارو د نکاح پیغام هغې ته لېږلی و خو هغې وې زه نه په بل واده بس یو مې وکړه خاوند مې مړ شو بل مې وکړه خاوند مې مړ شو بل واده نه مالداره و ډېره زیاته د رسول الله مبارک د امانت خو چرچې وې چې دی امین دی او صادق ټولو مکه کې مشهور چې دا امین دی او صادق نو د خدیجې پړه کې راغلل چېرې زما د تجارت مال دی او ډېر مال دی نو یو کس له زه ورکوم چې دا یو سی په قافله کې ګټه پرې رالو کړي نو چې دا لږ امین دی او دا صادق دله ولې نه ورکوم نو رسول الله مبارک سره خبره وکړه چې زما دا مال شام ته یوسه او چې نورو خلکو له څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکړم خو ما ته پته ده چې ته امین او رښتونې نو ته ما سره خیانت ونه کړې حضور پاک وې ډېره تره سره یې مشوره وکړه ابوطالب سره هغه وله مشوره ورکړه او د دې خدیجې رضی الله تعالی عنها مال د دې به دونه مالو چې د مکې د نورو ټولو د مکې د خلکو چې بس څومره و د هغې برابر بره دی دونه مالداره ښځه د هغې یو غلام و میسره ورسره لاړل شام نه واپس راغل نو هلته یو بل راهب و عثمان یریږي هغه مخکې جوړ بحیره او دا نستوره دی یا هغه مخکې نستوره دی او دا جوړ بحیره دی بل راهب هغه په شام کې د حضور پاک سره ملاقات شو او رسول الله مبارک وی غوښتو ډوډۍ وله وکړه او خوراک یې پې وکړه او ورته ویې د خدای خاطر وکړه ډېر وخت مه تېروه واپس ځه تا نه به خدای د آخر زمانې پیغمبر تا کې کومې نښې دي د آخر زمانې د پیغمبر ادر کې ټولې موجودې او واقعي واپس چې بیا راغی نو چې نور کله به مال څونه ګټه کوله د هغې نه زیاته ګټې وکړه نو میسره ټول الخدیجې ته خپلې نیکې ته چې نیکې دا خو دکې خو کمالات دي یو خو رښتونې دي ما وکته بل دا دی چې امانتګر دی ستا په مال کې پوټې خیانت نه دی کړی او بل دا دی چې هلته د آسماني کتابونو ملایانو راهبانو خو دا خبرې وکړې او دا بره په کوټه ناسته او په خپله بالخانه او رسول الله مبارک را روان وی راشه نیکې چې درته وښیم دغه هلک دې ګوره په شکل څونه ښکلی دی په قد و قامت څونه سماټ او مزیدار دی او وګوره دی نور کې په ټوله دنیا نور دی او په هغه د اوریت د پاسه روانه ده په هغه سوری دی بس خدیجې پړه کې خدای پاک محبت او مینه پیدا نو د حضور پاک ترور و بی بی صفیه هغې پسې لاړه نو د هغې نه د حضور پاک ټول معلومات واخیستل ځکه ترور ته د پلار خور ته د واره حالات معلوم نو بیا په یو بله واسطه حضور پاک ته پیغام ولېږه او رسول الله مبارک ته خپل تر ابوطالب سره مشوره وکړله نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او د نکاح خطبه ابوطالب ویلې ده او شل اوښان یې ورته په مهر کې کېښودل شل اوښان څه واړه څیزونه نو او تاسو وګورئ ته تاریخ کتابونه حیران بشئ چې ابوطالب د خطبه وې او کوم صفت یې د حضور پاک کړی دی وی زه نن خدیجې سره د هغې هلک نکاح کومه چې هغه زموږ په خاندان کې یو ممتاز شخصیت دی هغه هلک چې هغه په شکل په ټوله مکه کې ښایسته او ښکلی دی هغه هلک چې د هغه په دیانت او د هغه په صداقت باندې کائنات ګواهان هغه زما ورواره چې په ټوله مکه کې څوک نشي ویلی چې د خیانت کړی دی دوکه کړی د دروغې ویلي دي او چا سره ټګي کړی دا خطبه ناشنا خطبې وې او بیا د حضرت خدیجې د طرف نه د هغې د تره زوی دی یا تره دی پاڅېده او د حضرت خدیجې صفتونه یې وکړل وی بلکل موږ محمد دا ولې ورکو دا خپله جینۍ په دې وجه چې په ده کې دغه صفتونه دي چې کوم تا ووایې
ډیرو غټو خلکو غوښتا مونږ ورته انکار وکړو انکار وکړو چې واده نه کوم نو بېشک ابو طالب تا د خپل وراره چې کوم صفتونه وکړل دا قابل تسلیم مونږ منو ځکه خو زمونږ د خپلې جینۍ نکاح ورسره کوو خو دا مو وره چې زمونږ جینۍ ډېر پاک دامنه جینۍ په ټوله مکه کې او ګردونوا کې څوک د حضرت خدیجې دونه داغ نشي ثابتولی چې په دې باندې غلط داغ دی دا نو د دواړو ایجاب او قبول شو نکاح وشو عمر د هغې 40 کاله او د حضور پاک 15 کاله او چې څومره مال و د حضرت خدیجې ټولې رسول الله مبارک ته وبخښه هسې خو نه بخي ښځو به مال چېرته خاوندانو ته بخښه په جاهلیت ښځې مال بخي هر څه وبخښه خپل کور یې ورته وقف کړه حضور پاک چې کوم کور کې پیدا شوی هغه پرېښود او د حضرت خدیجې کور ته راغی دا د هغې صفتونو د وجې نه چې د نبوت نه مخکې الله په حضور پاک کې ښود بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها کړه هغې وی چې د کاهنانو به وي ویرېدم یو ځل بار زما بچو سره ګډې چیلې سرولې وی هغه بچو مې را منډې کړې چې مورې راشه زمونږ هغه قریشي رور خو چا مړ که هغه ته مې قریشي رور وی چې ما ورمنډه کړې چې ما خو وی چې کاهنان د ده خلاف لګیا دي چې ورمنډه مې کړې نو رسول الله مبارک په میدان ولاړ او شین ګوشین دی یاره یې غشتی دی ما کلک راونیو د خپلې سینې سره مې پیوست کړ ما یې بچې څه چلی هغه یې راته ونه کړ او کور ته مې زر په منډه راوست بلکل رنګ بدل سترګې مبارکې بدل رنګ تک شین دی چې کور ته مې راوست او لږ په قلار شو نو بیا راته الل یو څو کسان رالل او دغه ځای زه ولاړم او زه یې سم لولم چې سم یې لولمه نو ما ته وایي یارېږه مه فکرمنده کېږه ما ته د خدای په بندګانو کې یو بهترین شخصیت یو بل ته وایي ما ته یې وایي وی چړې چاکوانې راویستل او زما دا سینې وشلول دی کټ کړه زه په درد نه پوهېدم نه په وینه پوه شوی یم نه په درد او چې څنګه یې کټ کړه نو اوبه ورسره وې زما زړه یې راوویست او په هغه اوبو یې ووینځه او صفی حضور پاک بیا وروسته فرمایي وی دا چړې چاکوان د اپریشن سامان ټول د جنت نه راغلي اوبه د زمزم وي پته ولګی چې زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه بل ځای نشته د حوض کوثر د اوبو نه هم قیمتي دي ولې که هغه قیمتي وي بیا به یې اړوړی وي زړه راته مکمل صفا کوي وینځه او د سرو زرو یو کاسه وه ورسره د ایمان او د علم نه ډکه وه هغه یې زما پړه کې ورتوی کړه یو رکوټې غوندې د زړه سره خوا کې لوتړه وه هغه یې لرې کړه ویې غورځوله او یا یو بل ته وایي چې دا ځکه غورځوم چې د انسان په وجود کې د شیطان د ناستې دقه ځای دی چې دا ترې لرې علم نه یې ډکه کړه دا شق او بیا زما زړه په خپل ځای واپس که زما سینې جفته کړه لاس یې پراخ که نه درد او نه څه په سینه کې چاون دی او نه څه بل دا 4 ځله شوي یو ځل دې وخت کې شوي یو وخت د 10 کالو چې شوي یو وخت چې کله نبوت میلاوي د شق صدر شوي او یو وخت چې کله معراج ته بس یو یارېدمه پر رسول الله مبارک نو را مې وستو خپلې مور بیبي ته مې حواله کړه دا حقه څیزونه یې زما رونو د مکې خلک پوه دا عنادیانو ظالم بچي هغې ته پته وه چې نجومیان هم خبر ورکوي کاهنان هم ورکوي د پخوانو کتابونو ملایان هم کوي او دا داسې دور دی داسې وخت دی چې نسبتا خلک هم ورو ورو نیکۍ ته مایل کېږي دا د پیغمبر مبارک زه به یو مثال درکړم نور چې راخېږي د هغې نه مخکې په دې اسمان کې رڼاګانې راشي نور وروسته راځي او سبا د کوم سبا ختل خو د انور یو پیشخیمه ده مقدمه ده نو د انور نه مخکې دا فضا رڼا رڼا شي خلک خوشحاله خوشحاله سار وختي ټول خلک روځي دقه رنګې د نبوت نه مخکې الله رڼاګانې راښکاره زه په زه د پخوانو کتابونو ملایانو
د اطلاع ورکوي دا هغه ورځې دي چې نبي آخر الزمان به پیدا او چې دی به لیده پې به دا هم هغه هلک دی چې په چا کې د پیغمبر نښې دا لوړ شان الله پاک حضور پاک له ورکړی دی الله پکې دا صفتونه ښودي دي دا قابلیت الله پکې ښودي دي او داسې قابلیت د داسې پیغمبرۍ دپاره چې د هغې نه غټ د نبوت بل شته دی نه څنګه د حضور پاک مرتبه هم په ټولو انبیا او رسولو کې بیا اوچته ده که نه نبوت هم په ټولو کې اعلی نو ټول پیغمبري د خدای له طرف نه یو انعام دی ټول د نبوت د یو پیغمبر ښه چې وی د بل سپکاوی درنه رانشي ورفع بعضهم فوق بعض درجات مرتبه شته لیکن ټول پیغمبران د الله مقدس دي د الله مکرم بندگان دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوړ شان څه خبرې پکې نورې شته ان شاء الله آینده جمعه کې به درته ذکر کوم ها دا څمړي شوي دي د ماتاب ټبر وفات شوي دي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او زمونږ د دې سیزو د کندي بوستان لالا وفات شوی دی ډېر ښه انسان او نیک انسان او ښه سړی بوستان لالا الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې ټولو وارثانو رشته دارانو له صبر نصیب وګرځولي د خټ شاهجان وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر نصیب کړي او د جیلو د فل خالق خان زوی طارق وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي د آخرت خوشحالۍ الله نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دا د غزګي زمونږ تاسو ته پته ده چې غزګي کې بلوز یو ډېره غټه واقع شوې ډېره غټه چې په هغې کې د سعدالدین خان روډ ډاکټر جاوید او د کرامت صاحب زوی هغه خو ما له نوم نه راځي پکې وفات شوي دي یو پکې یو بل څه نوم دی ناصر او یو بل کس پکې چې ته د جیلو دي که د کوم دی یو وفات شوی دی او څه پکې یو طرف ته او بل طرف ته زخمیان هم بس یو شلق را پرېوځي نو د خدای نه دا سوال کوئ وی الله د ناګهاني شلقونو نه مو ساتي دا یو شلق را پرېوځي نو دې ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی دا چې کوم پکې مړه دي الله دې وبخښي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي چې کوم زخمیان دي هغې ته دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه او شفا ورکړي او دا دعا وکړئ چې خدای روغه راوړي غټه خبره هم دا ده ځکه که دا دشمني روانه دشمني په روانېدو ختمېږي نه د دشمنۍ مثال د اور دی اور چې ولګي په هغې اوبه اچول پکار اور چې اوبه نه اچې دا نور هم زیاتېږي دا کې نور خلک هم راګېرېږي او دا نور هم زیاتېږي نو چې څه وشو هسې مو شو اوس دا دعا وکړئ چې خدای پاک یې روغه راوړي الله اتفاق راوړي دا اور الله نور خور نه کړي او الله تعالی د زړه مینې او اتفاق نصیب کړي او الله یې روغه راوړي دا بل ډاکټر عباس علي شاه د عمر زومیا صاحب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي یو کس ډېر بیمار دی دعا غواړي الله دې ورله روغ صحت او شفا ورکړي دعا وکړئ چې الله مریضانو له روغ صحتونو او شفا ورکړي الله قرضدارانو قرضونه خلاص کړي الله د دغه ښکلي مبارک پیغمبر په نقش قدم زموږ تلل نصیب کړي د هغې سره خدایه د قیامت په میدان د حوض کوثر اوبه نصیب کړي د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي الہ العالمین خدایه تا نه سوال کوو چې چاته څه مشکلات او پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدله کړي څوک بې اولاده دي اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه یا الله په تقدیر کې ورته نارینه اولاد ورکړي نارینه اولاد ولا ورکړي خدای زموږ بچي دیندار لوی کړي صالحان هم لوی کړي ټول امت الله د ګهاني شلقونو او د غمونو نه په امن او امان کې وساتي تم د اتفاق او د اتحاد زندگی نصیب کړي د غزه مسلمانانو ته دعا وکړئ الله ته مدد د فلسطین د غزه د کشمیر د ټولو مسلمانانو او چې څومره ظالمان
کافران دی او د مسلمان خلاف سازشونه کوي خدای سازشونو کې په خپل امر واچي او خدای موږ د هر قسمه حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه وساتي د فتنهګرو د فتنو نه الله په امن کې وساتي او د خیر او عافیت او د برکت زندګي نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه